طالبانو بیا څه کړي دي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مه شئ. په افغان پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. افغان پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقي په مشرۍ یو لوړپوړی طالب پلاوی د اروپایي ټولنې، امریکا استازو او نورو جهتونو سره پر سیاسي موضوعاتو، کنګل شویو پیسو، بشري مرستو، تعلیم، صحت، کابل کې د سفارتونو امنیت، د هغو پر خلاصون او نورو اړوند موضوعاتو د خبرو اترو لپاره دوحې ته ځي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي نن چهارشنبه ویلي چې په یاد پلاوي کې د پوهنې، روغتیا، مالی وزارتونو، امنیت او د افغانستان بانکي استازي هم شامل وي. نوموړي زیاته کړې چې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محترم مولوي امیر خان متقي په مشرۍ به یو لوړپوړی پلاوی د روانې میاشتې له 28 تاریخ نه تر 28 تاریخه دوحه کې د اروپایي ټولنې، د امریکا استازو او نورو جهتونو پر سیاسي موضوعاتو، کنګل شویو پیسو، بشري مرستو، تعلیم، صحت، کابل کې د سفارتونو امنیت، د هغو پر خلاصون او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو خبر ورکړی دی. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.